تعالی علیمون خبردار ده بالمفسدین په فساد کوونکو باندې. مناسبت د دې رکوع د مخکې رکوع سره، مخکې رکوع کې الله پاک جل جلاله د یهودو یا د نصاراو د هغوی هغه طعن، د هغوی د عیسی علیه السلام باره کې بدګمانۍ او د هغوی استدلالات باطل کړل چې عیسی علیه السلام ابن الله. په دې کې د همدغو یهودو او نصاراو دعوت ته او د دوی د نورو افتراعاتو د بطلان بیان ده. الله فرمایي ای اهل کتابو، راځئ چې داسې یو کلمه باندې حکم وکړو چې زمونږ تاسو منځ کې مساوي کلمه وي. هغه دا چې مونږ تاسو به د الله نه بغیر عبادت د بل چا نه کوو او په خپل منځ کې به بعضو ته ارباب او په خدایۍ سره نه وایو. عیسی هم زمونږ یو بعض انسان ده، عزیر هم زمونږ بعض انسان ده، مونږ به یو انسان ته خدای نه وایو. که دوی دا خبره ومنله خو ډېره ښه، که دوی له دې نه اعراض وکړو نو تاسو ورته وایئ چې بس تاسو ګواه شئ چې مونږ مسلمانان یو، صرف د الله دپاره یو. او اهل کتابو، تاسو ولې وایئ چې ابراهیم علیه السلام یا یهودی و یا نصرانی و؟ ته ساده خلک یې. یهودیت او نصرانیت خو چې را پیدا شو پس د حضرت موسی علیه السلام او پس د حضرت عیسی علیه السلام نه پیدا شوی، هلته خو نه. ابراهیم علیه السلام خو د حضرت موسی علیه السلام نه او د حضرت عیسی علیه السلام نه ډېر مخته و. یهودیت د موسی علیه السلام نه بعد راغی، نصرانیت د عیسی علیه السلام نه بعد راغی، او ابراهیم علیه السلام خو تقریبا 1200 کاله مخکې د حضرت موسی علیه السلام نه و. نو تاسو بیا ولې وایئ چې ابراهیم علیه السلام یهودی یا نصرانی و؟ کوم شي باندې علم نه لرئ دلیل ولې وایئ؟ باطله خبر ولې کوئ؟ یو له علم نه دا ده چې یو څوک نه پوهېږي او ووایي چې نه پوهېږم، دا علم. یو له جهل نه دا ده چې یو شي باندې پوهېږي نه او وایي چې پوهېږم، دا جهالت ده. ابراهیم علیه السلام خو نه یهودی و نه نصرانی و لیکن دی یو حنیف مسلمان و. حنیف لحنف، حنف په معنا د میلان، لعقاید و باطلونه، لافعال باطله و غونه، میلان کول افعال حقه، عقاید حقه و. د ابو حنیفه رحمه الله دا کوم لقب چې کېښودلی شوی ده، یوه وجه خو دا هم ده چې کېدی شي لوري وي ابو حنیفه، او یا حنیفه دا عراق په ژبه کې رنګ او قلم مجموعې ته ویلی شي. امام صاحب رنګ او قلم همیشه په لاس کې ولیکل به کول. دریمه وجه دا لیکلې ده چې د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله همیشه دی پاره په هره مسئله کې میلان طرف د حق ته و. د هغې د وجه نه دی په ابو حنیفه تقریبا چې دی بیخي نو پلار د حنیفه ده، یعنې دومره میلان کوي د حق طرف ته چې بیخي کانه هو الحق، لقبیل زیدون عدلون نه ده. همیشه به میلان طرف د حق ته و. له دې وجې نه فرمایي چې و خلکو چې زما یو حکم تاسو ته ورسید، د قرآن سره یې پیش کړئ، د حدیث سره یې پیش کړئ، که موافق و دا زما قول ده وی منئ، او که نه و موافق په دیوالې وولئ. مونږ وایو چې اول قرآن پلټو، او که بیا نو صحابه کرامو کې مونږ قول مختاره و، د لاندنۍ خلکو سره بیا جګړه کوو. جګړه د معنه دلیلو سره وایو. تر ټولو نه ښه لایق په اتباع د ابراهیم علیه السلام باندې هغه کسان دي چې خپله زمانه کې د عیسی علیه السلام خبره منلې، د ابراهیم علیه السلام، او په وروستنۍ زمانه کې ښه متبع د ابراهیم علیه السلام
هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا او مؤمنان دي. ځکه هغه دین حنیفه چې کوم ابراهیم علیه السلام راوړی و دغه کامل متبع بل ښکاره کېدی نشي بغیر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او هغه څوک آمنو، هغه کسان چې پر رسول الله باندې ایمان راوړی یا په دعوت یا بغیر د دعوت نه. د سعید ابن زید پلار یعنی زید ابن عمرو ابن نفیل بغیر د دعوت نه، دعوت لا شروع نه و، رسول الله لا دعوت شروع کړی نه و بلکې پیدا نه و، وړی کوي. مخکې د هغې نه به دغه زید د بوتانو عبادت نه خوښولو، قربانۍ به لغیر الله نه خوښولې، لبیک به خلکو ویلې مشرکانو لبیک لا شریک لک لبیک، په آخر کې به ویل لا شریک الا شریکا تملکه انت وما ملک، یو شریک لري چې بوتان دی، دا په خولې باندې لاس ورکړي خو د مه وایه داسې. بیا علم د یهودو ته راغی چې د ستا د قسم وي په هغه ذات چې موسی علیه السلام د بحر نیل نه روغ تیر کو، ما ته حق لار وښیه و یهودیت اختیار کا، د ستا د په همغه ذات قسم چې کامل حق دغه ده؟ قال الله نه، موږ په دې کې یو څو ګوتې ویلې دي. لاړ شه دا نصاراو عالم ته، لوی عالم ته راغی ما ته حق لار وښیه و زما تابع شه، د ستا د په همغه ذات قسم چې عیسی بې پلاره پیدا کړ دا حق ده؟ نه، پوره حق نه ده. موږ په دې کې ګوتې ویلې دي چې خو ما ته حق دین وښیه، ته خو عالم یې. وای نور نه پوهېږم. یو دین د په نامه د دین حنیف باندې مؤسس د هغه ابراهیم علیه السلام ده، تفصیلات و معلومات نه لرم. دغه دین یو حق دین ده. دا راووتلو په دې دشته کې سفر کوي، ای الله ته په ما باندې عالم یې چې زه حق دین غواړم، خو دغه راهبانو ما ته دین حنیف وښودلو، زه دین حنیف په معنا په تفصیل نه پوهېږم. خدایه که ما ته مرګ راغی په ورځ د قیامت کې ما په حنیف دین کې راوچت کا. رسول الله فرمایي چې دی مړ شو، رأیتو زید ابن عمرو ابن نفیل یجر ثیابه فی الجنه، ما دغه زید ولیدلو چې خپل جامې په جنت کې کش کولې، الله جنتی کړو. نو یقینا ښه متبعین د ابراهیم علیه السلام هغه کسان دي چې مخکنی د ده په زمانه کې یا موجوده پیغمبر یا موجوده امتیانو ایمان پرې راوړی. الله د مسلمانانو دوست ده. اهل کتاب دا دوست ګڼي چې تاسو گمراه کی، د تاسو د گمراهۍ په خاطر باندې کوشش کوي. واقعه به وروسته راشي. صحابه کرام چې لاړل په مشرۍ د جعفر رضی الله تعالی عنه باندې حبشو ته، نو موجوده قریشو دوه کسان برابر کړل، یو عمرو بن عاص یو عماره بن عقبه، دته هدیه ورکړې چې تاسو دواړه لاړ شئ د حبشو بادشاه ته ووایئ چې دغه یو څو کسان د تا په ملک کې مفسدین راغلي دي، تا ملک خرابوي، زمون قوم د ستا خیرخوا دي، دا مونږ ته راکړه چې مونږ یې ختم کو، او دا هدیه هم را لېږلي دي. بادشاه د حقیقت باندې پوه شو، هدیه واپس کړي، ورته وایي چې په 4 ساعته کې زمونږ د خاورې نه لرې شئ، سرمند هم د وښو نه او د بوزو نه ډک کړم. او هغه کسان چې جعفر وغیره یغو ته اکرام عزت ورکو، او دغه اصحمه بادشاه ایمان راوړلو، په ایمان باندې مشرف شو. وروسته ام حبیبه دغه نکاح د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکړو، امهرها من عند نفسه، دغه مهر 4,000 روپۍ د خپل طرف نه پرېږو. نو کفار وای دا غواړي چې مسلمانان څنګه گمراه کی، خو دوی پوهېږي نه د دغه اضلال او دلالت ګناه بیرته دوی ته راجع ده. او اهل کتابو
ولې د الله په آیتو کافران کیږئ ښه پوهیږئ چې دا پیغمبر حق ده تاسو کتاب کې لیکلی شوی و او اهل کتابو حق او باطل ولې ګډوئ ښه پوهیږه هم چې دا حق ده او دا باطل ده بیا هم حق او باطل سره وګنډئ قل یا اهل الكتاب او اهل کتابو تعالوا راشئ الى کلمت سواء یا کلمې ته چې برابر ده بیننا و بینکم ما بین زمونږ تاسو کې هغه دا ده الله نعبد الا الله چې موږ به عبادت نه کوو بغیر د الله تعالی نه ولا نشرک به شیئا موږ به الله سره شریک نه نیسو ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او د منیسي بعضې د موږ بعضې نورو لره په دوستۍ په خدایۍ باندې بغیر د الله تعالی نه فإن تولوا که دوی اعراض وکړه توحید نه فقولو اووایه اشهدو ګواه شئ بأنا مسلمون چې موږ مسلمانان یو یا اهل الکتاب او اهل کتاب لما تحاجون تاسو ولې دلیل نیسئ فی ابراهیم په حق د ابراهیم علیه السلام کې وما انزلت التورات او نازل شوی نه دی تورات والانجیل انجیل الا من بعده مگر وروسته د حضرت موسی علیه السلام نه افلا تعقلون ایا دومره هم تاسو عقل نه لرئ ها انتم تاسو ها اولای دا کسان حاجتم تاسو دلیل نیولی فیما په هغه څه کې لکم به علم چې تاسو لپاره په دې باندې معلومات شته فلم تحاجون تاسو ولې دلیل نیسئ فیما په هغه خبره کې لیس لکم به علم چې تاسو د هغې معلومات نشته والله یعلم الله پاک پوهیږي په حال د ابراهیم علیه السلام باندې وانتم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ په حال د باندې ما کان ابراهیم یهودیا نو ابراهیم علیه السلام یهودی نو ولا نصرانیا او نه نصرانی و ولکن کان حنیفا لیکن دی حنیف و مسلما تابعدار د الله د حکمونو وما کان دینو من المشرکین لجملې د مشرکانو نه ان اول الناس یقینا خلائق بابراهیم فابراهیم علیه السلام ان اول الناس خلائق د خلقنا بابراهیم فابراهیم علیه السلام په قول چې موږ تابع د ابراهیم علیه السلام یو خالی په ژبه للذین خامخا خلق دی اتبعوه چې تابعداري د ابراهیم علیه السلام کړي په خپل زمانہ کې وهذا النبی او دغه پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړي په دې زمانه کې والله ولی المؤمنین الله پاک دوست مؤمنانو ده الله ولی الذین آمنوا مخکې تیر شو ودت طائفه شکایت ده دوست غنی وډاله من اهل الكتاب د اهل کتابونه لو یضلونکم چې کاش کې تاسو گمراه کی د تاسو گمراه کېدل د دې مطلوب ده وما یضلون دوی نه گمراه کوي الا انفسهم مگر خپل ځانونه وما یشعرون په دې باندې پوهیږي نه یا اهل الكتاب او اهل کتابو لما تکفرون تاسو ولې کافران کېږئ بآیات الله په آیاتو دی الله تعالی باندې وانتم تشهدون او تاسو ښه پوهیږئ هم چې دا حق ده یا اهل الكتاب او اهل کتابو لما تلبسون تاسو ولې ګډوډه کوئ الحق حق بالباطل د ناروا او باطل سره وتکتمون الحق او تاسو پټوي حق لره نعت د رسول الله او صاف د رسول الله حلیا مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پټوي وانتم تعلمون او تاسو خو پوهیږئ چې دا رسول الله د خپل اوصاف سره حق پیغمبر ده د الله حق یقیني پیغمبر ده تاسو ولې د باطل او حق سره ګډوډه کوئ ربنا تقبل منا انك انت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون مناسبت د دې رکو د مخکې سره مخکې رکو کې
د اهل کتابو افترا، د هغوی دروغ ویل پر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې چې دا یهودی یا نصرانی و، او هم د دوی افترا پر حضرت عیسی علیه السلام باندې چې ابن الله، یا د یهودو افترا د عزیر علیه السلام پسې چې دا ابن الله. همدارنګې په دې رکوع کې د الله پاک جل جلاله له طرفه د دوی هغه خیانت چې دوی د مسلمانانو سره عنادن کولو. دوی به ویل یو څه کسان به تربیه کړي وو چې تاسو لاړ شئ د ورځې په اول حالت کې ځانونه مسلمان ښکاره کړئ، ټوله ورځ د رسول الله مجلس کې کښېنئ، د مسلمانانو سره تګ او راتګ او تعلق وساتئ. خو چې هر کله ورځ تېره شوه، مازدیګر شو، بیا کافران شئ. د دې متعلق چې آیا مازدیګر د دې ورځې حقیقتا مراد او کسا ظاهر د قران کریم خامدا سی وای چې ګیز مسلمانان شي مازدیګر ته به کافران شي، او یا مراد د مازدیګر نه هغه آخري وخت د رجوع د تاسو چې آخري مثلا یو کافر ته الله سره وظیفه ور کړی دا، شل ورځې ور کړی دا، آخري ورستا اخره وای. که مراد د دینا د هر ورځې مازدیګر شي، نو مطلب پیدا وي چې مجلس د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مختلف خلق کینی. نو نن گئی سے دوک مسلمان شوی دا بیگا تا جتا کافر کېږي، اغا نوی کسان چې مسلمانانو ایمان راوړی یغه ته به اشتباه ورغورځي چې کدا ایمان خشای وای نه پلانکای سړی خو نن مسلمانو د مازدیګر به ولې کافر شو. نو هغه نوی مسلمان په ځکه به اشتباه پیدا شي، هغه به هم بیرته د خپل اسلام نه واوړي. سبا ته بیا نوی مسلمانان راځي، مازدیګر ته بدای بیا کافر شي، هغه نوی مسلمانان به د ځان سره وګرځي. نبی مراد د اخرهونه د هر ورځې اخري شو، او یا مراد د اخر النهار نه د دوی اخري ورځ شو. معنا ده دوی به بار بار روزانه راتل، د رسول الله مجلس کې به کېناستل. نو کدی روزانه کافر کېده، نو هغه صحابه کرام پیغور ورکاو چې دوی بیګا کافر شوي، بیا گیز مسلمان شوي، بیا خو د دوی جاسوسي یا د وی فساد ښکاره و. خو نه د خلکو به مجلس رسول الله کې شمولیت کولو چې څو ورځې بعد به نور په چوټۍ باندې تلل، بیا به د خلکو په زړه کې وسوسه وراچوله چې وګورئ موږ دا څومره وخت مسلمانان یو، خو دا دین کې دا خوند نشته، دا زکا باطل خبرې به کولې. هغه ضعیف مسلمانان یوی په ایمان کې به نور هم ضعف پیدا شو، د ځان سره به بعضې کسان د ایمان نه وګرځول. وَاکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. دا د یهودو هغه شناعت او قباحت ته چې د مسلمانانو د اضلال او د گمراه کولو لپاره یو لاره غوره کړې وه. دوم دی خلکو ته وایي په خپل منځ کې مجلس کوي چې د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مکمل اوصاف په تورات کې شته، حق پیغمبر ده، خو موږ تاسو به مسلمان ته داسې نه وایو چې دا حق پیغمبر ده. ولی که مسلمانان ته داسې وایو چې دا حق پیغمبر ده،
نو بیا به د دوی سره حجت پیدا شي چې منه هم چې حق پیغمبر دا بیا ولې ایمان نه پیراوړي. الله فرمایي نو که تاسو وایي یا نه وایي الله ته علم شته، الله خبردار ده. که تاسو د خپل متبعینو منځ کې یو بل ته وایي چې د رسول الله حقانیت په تورات کې شته، پروا به نه لري. خو مسلمان د په دې خبره باندې خبروي نه چې د تاسو د پیغمبر او صاف او د هغه خلیه مبارکه یا دغه حقانیت زمون په کتاب کې شته. فیکون للناس ای للمسلمین حجتا علیکم، پتا سو باندې به حجت قائم شي. علامه اسماعیل حقی رحمه الله یو حکایت او قصه لیکلې ده. وکعب بن اشرف دا د یهودو مشر عالمو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه زیات ضرری پرګرامونه برابرول. د وخت علماء راجمع کړل. علماء ډوډۍ ورکړه، شروای ورکړه. دا غیر بعد ورته ما تقولون فی محمد، تاسو د محمد رسول الله بارکه څه نظر لرئ؟ د خلکو یو بل ته وکتل چې مجلس خو اسه هم ټول د يهودو ده، بل څوک نشته. نو ټول وویل چې زمونږه مولا صاحب، زمونږه مشره په دې ختم پیږي، بل څوک نشته، موږ هم پیږو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حق پیغمبر ده. زمون په تورات کې د هغه اوصاف ذکر دي، حلیه مبارکه ذکر ده، حقانیت ذکر ده، مهاجر ذکر ده، مولد ذکر ده. دور ته ویل هاي افسوس که تاسو ما ته لدینا بغیر بل جواب را کړی وای، ما تاسو ته انعامونه تیار کړیو، ما به تاسو ته انعام او تحایف در کړی وای. علما تحایف نه خطا کوي، د علما یې سب دي. هغه ورته چې زمونږ مشر موږ داسې فکر وو چې ته به زمونه سرسری پوښتنه کوي، حواله به نه غواړي. خو که داسې مسئله مقصوده مسئله وي، عمیقه او ژوره مسئله وي، موږ به حاشیه وګورو، نکتې به وګورو، حوالې به وګورو. نو دا خو د یو ساعت خبره نه ده، موږ ته 3 ورځې وخت راکړه. ٹھیک شو، 3 ورځې بعد دا مسئله وګورئ چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر ده او کنه. 3 ورځ شروع تیار شو، ملایان راغلل، ډوډۍ وخوړه. وای ما تاسو ته یو مسئله درکړې و چې ما تقولون فی محمد. اوس هر یو عالم په خپل نمبر باندې جواب کوي. صاحب ما ډیره زیاته مطالعه وکړه، ما ډیر کتابونه وکتل، ما ډیر حواشی او نکات وکتل، خو مونږ د په نامه باندې پیغمبر پیدا نه. همدا سے بل عالم غږیږي، صاحب مونږه شروح وکتل، متون مو وکتل، تقریرات مو وکتل، لیکن مونږ چرته هم دا مسئله پیدا نه کړه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ټول مولانا دغه جواب ورک. نه په اخر کې څلور درهمه هر یو مولا ته ورکړل، او یو د کرباس بیکاره مخکنه رختونه دي، یو جوړه کالی مرته وکړل. مولایانو په دغه 4 روپیو او په د یو جوړه کالی باندې خپل ایمانونه خرڅ کړل. نو تاسو د دې خبرې اقرار د مسلمانانو تر مخ نه کوي چې دا حق پیغمبر ده. بیا به تاسو باندې حجت قائم شي په دنیا کې په قیامت کې
چې تاسو خپل اقرار کړئ چې دا حق ده بیا ایمان ولې نه راوړلو. دوی دا اعتراض کولو چې دا پیغمبري باید په يهوديانو کې وي. ولې دا پیغمبري د هغوی نه را نقل شو امیانو ته؟ په هغې زمانې کې عربو ته امیان ویل، ولې په عامو عربو کې پیغمبر نه و راغلی. نو په نسبت سره اهل کتابو ته عرب دا امیان. اهل کتاب دا ځکه اهل کتاب وایي چې خو دوی ته آسماني کتابونه راغلي وو، تورات، انجیل، زبور دا ورته راغلي وو چې کله به یوه مسئله وه او مشرکانو د بلا راورکه شوله، په دې مسئلې کې به هم دوی د یهودو نه پوښتنه کوله. هغوی هم په دې اقرار کولو چې یهود او نصارا زمونږ نه په علم کې پورته دي. الله دغه جواب فرمایي چې دا وحیه، پیغمبري، رسالت دا د الله یو خاص فضل ده، د خدای په قدرت کې ده. هغه چاته ورکوي چاته اراده وشي. د اهل کتابو قباحت بیانوي. همدغه کعب بن اشرف دومره لوی خائن و چې که به چا 1 روپۍ 1 دینار ورته کېښودلو چې دا امانت دی، که تر څو به چښتن د روپیو سره ولاړو خو بیرته یې ورکولې، خو چې چښتن به ته نه لاړو او سبا ته به راغی چې روپۍ خو راکړه، څه شي روپۍ دي. اوس سړی چې پرون مې درکړې نشته. او بیا به داسې ویل چې مونږ ته الله داسې ویلي دي چې د امیانو مالونه خورئ. مراد د امیانو نه عربي خودل. مونږ ته د عربو مال روا ده. ولې ګناه څه ده؟ مونږ علم لرو، اهل کتاب یو او دوی بې کتابه دي. دا هم د دوی یو افترا وه. اوسنۍ زمانې کې دا دوی چې کله کله بلکې عام طور سره نهایت ظلمونه کوي. د دوی عقیده دا جوړه شوې ده چې بغیر د یهودیت نه یا بغیر د نصرانیت نه د هر دین والا وژل زمونږ دپاره اجر، د هغه مال غنیمت، د هغې ښځې مینځي، د هغې مال زمونږ دپاره دولت ګرځېدی شي. دغه فتوا دوی ته خپل علماو ورکړه. نو چې خپل علماو ورکړه لاندې خو امیان دي، د دې وجې نه په مسلمانانو تعرضات کوي، چېرته یې هم ترحم په زړه کې نه راځي. دا خپل تګلاره ځان ته حق ښکاره کوي بلکې ځان معجور بولي. نصارا وایي و چې تر څو پورې عیسی علیه السلام وفات نو زمونږ ګناهونه لیکل کېدل، خو چې کله عیسی علیه السلام د دوی له خوا نه ووژلی شو د دوی په قول، نو بس الله پاک د هغه د وینې له برکته د ټولو عیسویانو ګناهونه الله معاف کړي دي. اوس ځکه دوی جرأت کوي هره ګناه کوي په تیزۍ پکې ننوځي. دوی همداسې امید لري چې عیسی علیه السلام د وینې تویدو نه بعد په نصرانیت باندې یا په نصرانی باندې ګناه نه لیکلی کېږي. که نه دا خو د انسان عقل نه مني. ظلم څومره وي، قتل څومره وي، زورول څومره وي، لیکن دا د دوی عقیده جوړه شوې ده، دا د دوی مذهب ګرځېدلی. نو دا کعب بن اشرف ته به دی چې 1 روپۍ کېښوده، نو دا به یې ویل چې د امیانو مال مونږ ته روا ده. لا لیس علینا فی الامیین سبیل. خو ډېر کم داسې کسان هم و چې دومره مال به دې ورته کېښوده، قنطار 12,000 اوقیې، سره زر او سپین زر به دې کېښودل، لکه عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه کامل بیتا ته تسلیمولو.
خیانت په وعده کې، خیانت په اسبابو د دنیا کې، دا د منافقت خوی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای آیت المنافق ثلاث، د منافق د پاره 3 علامې دي. یو وعده خلافی، وعده خلافی هغه وعده خلافی چې د اول نستا په نیت کې دا وی چې دا کار پر کوم نه، دې ته وعده خلافی وایي. چا سره د وعده وکړه چې پیښه وشوه کار دی ونه کو، دا وعده خلافی کې ناراضي، سړی معذور شو. دویم امانت کې خیانت کول، او دریم اذا وعد خلف واذا اؤتمن خان واذا حدث كذب. خبرې کوي دروغ وایي. روایت امام مسلم رحمه الله کې فرمایي واذا خاصم فجر، سے جګړه شي در سره بد الفاظ وایي. دا کعب بن اشرف کې دا ټول خوونه موجود وو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د مسلمانانو د زنانو تشبیب به کولو، محاسن به خلکو د ذکر کولو، د پلانی دی خزه داسې ده، د پلانی خزه داسې ده، پلانی خزه داسې ده. الله فرمای چې دوی خدا افترا د الله پس الله مقتدا سی وی دي. نه نه، کامل انسان هغه ده چې خپل وعده باندې وفا وکوي، د خیانت نه ویریږي. کدا خیانت د علماو په مال کې وي، کدا د امیانو په مال کې وي. زمون دین دا ده چې د هیڅ چا دی پاره د یو مسلمان د مال خوراک جائز نه ده الا بطيب نفسه، مگر محل ته دا مسلمان د زړه په خوشحالي باندې دا روپۍ درکوي، که صدقه وي که خیرات که هر شی وي، د دې مال خوراک دا جائز ده. هغه مال د مجبوریت نه راخلي یا مجبوروي ډیرو درې کې تا دې پر جایز نه دي. یو سړی ته ودرې دی چې خدای ته وګوره الله سره پیدا چې نشته را سره ځان خدای ته وګوره خیر کنه، تا دې پلار په سر، تا د امور په سر، خیر ده خدای ته وګوره، رسول الله ته وګوره، قران ته وګوره. لسګونی درته راواخسته او درې کړې، دا روپۍ تا ته حرام شو. دا پتی بي نس باندې نه مجبوریت نه دی، سړی دې پتانګ ټان دې کو تر دوس پګمو دې اور سره مجبور ده تاته درکې. الله فرمایي کوم کسان چې هغوی د الله په وعده باندې پیسې اخلي قلیلا، مخکې ویلو چې د دې معنا دا نه چې ډېرې پیسې اخلي یا لږې پیسې، خو د دنیا دا ټول مافیها دا متاع دا کم شي، یعنی که دا ټول دنیا تا ته درکوي هم او ته خیانت په دې کې کوې، نو په آخرت کې به تا لپاره کومه برخه نه وي. نه به الله له دوی سره خبرې کوي، نه به الله دوی ته ګوري، نه به الله دوی له ګناهونو پاکوي. درې کسان د الله ډېر بدي ایسېږي. یو هغه کس چې غریب هم وي کبرجن هم وي، الفقیر المختال، غریب سړی هم یې، د غریبۍ نه زرنده چلی او د کبر نه مزد نه اخلی. اوس سړی چې خان کبر کوي روا خو نه ده، خو دا خیر څه خو لري که نه. نو ته غریب سړی او کبر ته دې وګوره، خیرات هم ټول یې خر دم لغتې وایي. نو فقیری مختال د الله باندې سیږي. دویم غنی ظلوم، غنی بادشاہ مالدار چې هغه ظلم کوي. نه بادشاہ تا ته څه کمای ده، غنی تا ته د مالو څه کمای ده، ته ولې ظلم کوي؟ ځکه یو فقیر یې کوي خو نه لري، ته یې ولې کوي؟ دریم سپینګیری زناکار، چې سړی ځوانۍ کې خو ځه خیر پروا نه کوي، ګناه خو ګناه ده، جرم ده، خو یو څه ماده د شهوت خوشته، نو سپینګیری تا ته یو څاڅکی پاتې وي او هغه په دې حرامه کې مصرفوي، دومره ځان قابو کولی نه شي. نو ځکه زانی، شیخ زانی، سپینګیری بوډا
یبغضهم الله، الله دوی سره بغض کوي. الله محبت ساتي د هغه چا سره مجاهدین جهاد تلاش شکست سره مخامخ. یو مجاهد وایي زه ورځم نه نوځم تر څو پورې چې خپل وینې پکې توی کړ. یو سړی د شپې د بسترې نه راجګ شي، فقام یتملقنی، د الله پاک سره راز او نیاز کوي، د الله پاک عبادت او تعلق ساتي، خوب محبوب شای د خدای راوچتېږي. دریم هغه سړی چې نفقه ورکوي په ښی لاس او چپ لاس خبر هم نه وي. دا هغه ثلاثه یحبهم الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درې کسان دي لا یکلمهم الله، د رحمت خبرې به الله نه ورسره کوي، ولا ينظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. قیل خابوا وخسروا من هم یا رسول الله. دا الله پیغمبره دا څوک دی؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. یو هاکس کله مونږ تاسو ظاهرا به خلک ګناه بودیم نه، زمونږ د مولایانو چې منبر کې دریګو بل چاته بیان کو، داسې پیسې کله کله وینم چې په ایمان سره به تاسو وګورئ کله کله چې دا قدم د ښکاریږي نه، کته په ځمکه باندې پیسې کش کیږي. د خنګرو نه پیسې کته کول د نارینه‌و د پاره حرام دي، نه به کته کوي. دویم هغه کس چې منان وي، چا ته صدقه او خیرات ورکو، سبا د احسان به باري زما پیسو باندې سړی شوي اوس غاګېږم ته. او دریم هغه دکاندار چې په دروغ قسم باندې خپل سودا خرڅوي. دا درې کسان ته الله په نظر د رحمت باندې نه ګوري. الله فرمایي بعضې د اهل کتابو نه داسې کسان دي خپل ژبې اړوي. اړوي څنګه؟ دا یو تحریف لفظي او هم تحریف معنوي ته شامل ده. اهل کتابو با خپل تورات را واخیست چې کوم ځای کې با آیت رجم یا اوصاف د رسول الله راغی هغه ختم کړي نه وو، خو په ویلو کې با تلاوت کې به غلط ویلې، لیکل صحیح وو، ژبه به اړوله ورا اړوله. خلک خو عامیانو نه پوهېدل، تورات د ټولو خلکو نه وزده. لیم بألسنتهم. دویم معنا د دې ده چې دې خلکو به په الفاظو کې هم تغییر راوستلو، بیا به هماغه شی لوستلو، بیا به ویل هو من عند الله، دا خو د الله طرف نه دی. امیان څه ګرام چې خاص سید چې الله طرف نه وي، او دې خپه دې پوهېدل چې الله داسې نه دی ویلي. مونږ د خپل ځانونو دروغ وایو. ولې دا کار کولو؟ چې مشرتوب ختم نشي، ریاست ختم نشي، پیسې ختم نشي. دا علماء سوء دي. الله پاک دې مونږ تاسو داسې علماونه وساتي، او چې کوم علما دا کار کوي الله دې ورته هدایت وکوي، او که قابل د هدایت نه الله پاک دې مخ د ځمکې ته خلاص کړي. یو عالم وفاتو، ګډوډو تجمع شپه 2 رکعاته منځم ادا کو چې یا الله پاک دا سړی خو زمونږ په ګمان ظاهرا ښه سړی و، یا الله د دې سړي معلومات مونږ ته وکړي دا څنګه سړی و. د شپې ګورم چې ابولهب راغی او اخوة رسول الله صلی الله علیه وسلم
تشریف فرما ابو لهب ته ابو لهب مکه وداسه معجزات ښکاره دي دستا وراره ده د تا بې عزتي د قوم لخوا بې عزتي ده نغره تراشي راته فرمایي چې ته په دې خبر نه چې انه من اهل النار دته وعظ نصيحت مکوه دغه په دا کویږي چې پیغمبر هم نه مېږي نو علماء سوء چې وای حق او باطل سره ګډوډ کول دا دغه يهودو بچیان دي دا دغه يهودو تربيت شوی ځامن دي چې څه قسم هغه ډول ورته وای دی هغه سي ګډيږي الله فرمایي د یو بشر د پاره مناسب نه دي دی به ویلي افترا به کوله چې حضرت عیسی علیه السلام ته ویلي دي چې زه د الله زوی یم نو کوم اوس دا اونوایو ګناګار بشو عیسی علیه السلام به خپاش الله فرمایي نه ایس بشر د پاره روانه دي مناسب نه دي چې الله کتاب ورکړی وي الله حکم ورکړی وي الله پیغمبري ورکړی وي او دای بیا خلکو ته وای تاسو زما بندگان شئ سور توای ربانیین شئ ربانی چاته وای منصوب بسوی رب الربانی هو العالم العامل یو قول دا چې ربانی عالم عامل تویل شي دویم قول العالم العامل المعلم ربانی هغه عالم توای چې خپل عالم وي عملم لري خون کوي خلق ته دریم قول العالم الرباني العالم الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة رباني هغه عالم توای چې دنیا نه بے رغبت وي آخرت ته مینه سلورم قول ربانی هغه عالم توای حلماء يصبرون على اذى الناس علماء بوي نرم خلق بوي د خلکو په ضرر باندې به صبر کوي په تبلیغ د دین کې به ورته تکلیف زحمت مخته کېږي صبر وکړي د عالم دی پاره به صبر عقل علم دا ضروری خبرې دي تبا ناسته یو کس بتا تا کنځلي وکي اول د خدای خله نه ورکي خو بیا پیدا شو تبا وار لوار چې نه چي وای نه په یو خبره باندې ویل خالی ورته وخاندا حلم بلاره د تا سره با د وړو د ځوانانو د سپینګیرو د روغانو د لیوانیانو د چرسیانو د پوډریانو د غلو د تاسو سره چا مخه ده عالم خو د هر چا ده ته وداسه او کمال سره چلےږي چې حالم به یو کس د ډیرو بد افعال حامل د تا تراغه اوستوا چې لاس نور کوم دا سړی فاسق او فاجر ده نه د استاد علم دی پرمانه کوي خو احترام ورکا خو کرام موکا د استاد اکرام به خدای زې کوي نه الله ورته هدایت کوي نو یو معنا د ربانی دا علماء عقلاء علماء د خلق په ضرر باندې به صبر کوي د دین پر رسولو کې به تحمل د مشقات کوي دا حدیث شریف ده چې عالم ته الله په اندازې د عقل باندې ثواب ورکوي ما وی طالبای کې دا حدیث ویل دې حدیث مطلب باندې پیدم نه چې په اندازه د عقل څنګه ثواب ورکوي عقل خو ځان ته شي ده علم ځان ته شي ده ورسته پدا پوي شو چې د عالم دی فارای یو من علم زدکی نو یو خروار باید عقل ورسره
او د عقل په وجه باندې ثواب څنګه زیاتېږي چې عقل دی ولرلو د سپینګری سره سپینګری خوې وک با سپینګری تا نه مساله زده کړه اجر دی وش د ځوان سره د ځوانۍ خوې وک ځوان تا نه مساله زده کړه دوه ډبل اجر دی وګټلو د ماشوم سره د ځان ماشوم تربیت دی ورک خسته اخلاق دی پیدا کړل تا ته درس تکلی او که د ټنګ خراب واچي ماشومان لاړل چاته وخی خزر اغلا فسمو آداب پختنه او ته جواب ورکو اجر دی وګټلو دا ټول د عقل کار ده بدمعاشان راغلل بد اخلاق راغلل کیناستل نصيحت دې آفرین ګلانو د الله بندگانی د رسول الله ګرانو متیانی خیر انسان د فکر به نه وي صحابه شي وي الله تواب رحیم ذات خدای توبې قبلې پر رسول الله ګرانې تاسو کنه هغه بدمعاشان ته الله هدایت وکړي په اندازه د عقل الله تعالی ثواب ورکړي چې عقل نه چې لري فاسقه فاجره نه بلاش د نسبوک بالکل الله پاک انسان ته د عقل په وجه باندې په علم کې ثواب ورکړي نو معنا دی ربانی علماء عقلاء داسې علماء بوي حلماء بوي صبر کون کې بوي او عقلاء او خياران بوي تاسو ربانین شئ په هغه سبب چې الله تاسو ته کتاب د پیغمبر تاسو ته کتاب خودلو تاسو ته کتاب لوستلو کله هم پیغمبر دا حکم نه کوي چې تاسو ملائکه یا پیغمبران په خدای باندې ونیسئ ایا په کفر باندې پس د اسلام نه تاسو ته حکم کوي نه دا خدای عقل نه خلاف ده چې تاسو ته وایي چې ایمان راوړئ او بیا درته وایي کافران شئ یو کس په دوه امرین متضادین باندې حکم کولی شي الله فرمایي وقالت طائفه من اهل الكتاب ولي ودل د اهل کتابونه امنو بالذي ایمان راوړي په قران باندې انزل على الذين امنوا چې نازل شوی په کسانو چې ایمان راوړي وجه النهار په اول د ورځ کې وکفروا اخره تاسو کافران شي په اخر د دې ورځ یا په اخر د هغه وخت تاسو د مجلس نه رخصت یې لعلهم يرجعون لپاره د دې چې داخله کراو ګرځي له اسلام نه ولا تؤمنوا تاسو تصدیق مکوئ ولا تقروا باور مکوئ دسو د دې خبره لاندې راشي احد مستثنا منه ايؤتا احد مثل ما اوتيتم احد مستثنا منه دا بعد مقدم شي ولا تؤمنوا اقرار مکوئ تصدیق مکوئ احد د هیڅ چا د دې خبره ايؤتا مثل ما اوتيتم د چا لپاره اقرار مکوئ چې ور بکړی شي کتاب په مثل د کتاب د تاسو چاته اقرار ونه کوي یعنی موږ په دې پیغو چې ورسته کتاب زمونږ د کتاب نه بهتر وي خو تاسو به د اقرار چاته نه کوئ الا لمن تبع دينكم مگر هم د هغه چا لپاره چې د تاسو د دین تابع وي او که خامخ لام زائده شي ولا تؤمنوا ولا تقروا الا من تبع دينكم اي يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل وا پیغمبر ان الهدى هدى الله هدایت او دین دین د الله دا ايوتا چې ور بکړی شي احد یو چاته مثل ما اوتیتم او مثل د هغه دین چې تاسو د درکل شوی دا او یحاجوکم بیا به دا او په معنا دی واو سره شي که تاسو دا اقرار وکئ چې بل پیغمبر ته زمون د کتاب په شان کتاب ورکولای کیږي نو یحاجوکم عند ربکم دی بدلیل ونسی تاسو سره پنځ درب د تاسو دلیل بونیسی قلوا پیغمبر ان الفضل بيد الله دا فضل وحی د الله په قدرت کې دا یؤتیه من یشاء ورکوي چاته اراده وشي والله واسع الله واسع ذات رحمت ده علیم او علیم د په مصلحت باندې یختص الله خاص کوي برحمته
په خپل دین باندې مې یشا چاته هدایت چاته اراده وشي والله الله پاک جل جلاله ذو الفضل العظیم خاوند لوی فضل او مهرباني ولته ومن اهل الكتاب بعض د اهل کتابونه من داسې کسان دي انت امنه بقنطار کته د امین غني بقنطار په مال کثیر سره يؤديه اليك تاته ادا کوي دول الزرع اوقيه زر اوقيه دول الزرع اوقيه یو اوقيه 60 روپۍ را دا ورته جمع کو بیان درکې ومنهم بعض بقنطار يؤديه اليك ومنهم بعض لدوین من داس کسان دي انت امنه بدینار کته د امینو غني په یو دینار لگا کابن اشرف لا يؤديه اليك تاته بقدر کبینا الا ما مگر محل تا دمت علیه قائما چپده ہمیشہ توالالوے ما لم تفارقوه ذالک دا خیانت بانهم پدی سبب باندے قالو دوی ویلے لیس علینا فی الامیین نشتا من بانے پا حق دا امیانو کے پا مال دا امیانو کے سبیلن کمالارا دا گناہ نشت ویقولون علی اللہ الكذبا دوی ویلے پا اللہ تعالی بانے دروغو بادعائهم ان ذلك في كتابهم وهم يعلمون او دخو پیدل انهم كاذبون بلا او عليهم سبيل في مال العرب من هاتك اوفا بعهده جو وفاو کی پخپل وعده باندې واتقا او د خیانت نو یریږي فان الله بشک الله پاک يحب المتقين الله دوست غني متقیان خلقو ان الذين يقيننا كسان يشترون جدي اخلي تخويف ده يا خرسي بعهد الله بما تولد وعد الله فاكو وايمان بخبل درو قسمون باندې ثمنن قليلا پیسې لګي اولئک دا کسان لا خلاق لهم في الاخره نشت برخدوی لپاره په اخرت کې ولا يكلمهم الله الله بدوی سره خبرې نه کوي نیکی خبره ولا ينظر اليهم يوم القيامه او نبغوري دوی ته الله پاک په ورځ د قیامت باندې ولا يزكيهم الله بدوی فاکوینا ولهم عذاب الیم دوی لپاره عذاب درناک د مؤلم عذاب درد رسون کوي عذاب وان منهم یقینا بعض لدوینا لفریقا خامخای ودلدا یلون السنتهم جدی اړوي خپل ژبه بالکتاب په کتاب کې لتحسبوه من الكتاب یعنی خپل مدرج الفاظ چې په دې کتاب کې درج کړي دي داسې تعبیروي تبوای چې دا د تورات الفاظ دي لتحسبوه من الكتاب چې حساب کې دا له کتاب له الفاظو د کتاب نه وما هو من الكتاب او نبوي دا له جملې دی الفاظو د کتاب الله نه لا لفظا ولا تأويلا ويقولون دي بواي تاكيد ددا هو من عند الله دا دي الله لخوانا دي وما هو من عند الله او دا بدا الله لخوانا نبي ويقولون على الله الكذب او وايب با الله تعالى باندې دروغ وهم يعلمون او دي بخپويږي انهم كاذبون ما كان لبشر نستدیو انسان دی پارا مناسب ندی ایوتیه الله الكتاب چې الله پاک د کتاب ورکړی وي او بیا د خلکو ته په ناروا حکم کوي پیغمبر خو معصوم وي نه په دې آیات کې عصمت دی انبیاء او دا ما کان لبشر ایوتیه الله الكتاب والحکم الله ورکړی کتاب او حکمت ورکړي حکم ورکړي علم او نبوت فهم د شریعت پیغمبري الله ورکړي وي ثم يقول للناس بیا وايي خلقو ته كونوا عبادا لي من دون الله تاسو شی بندگان زما بغیر د الله تعالی نه ولكن كونوا لیکن شی تاسو ربانی خلق شی دیندار خدای خلق شی بما بغا سبب باندې کنتم چوي تاسو تعلمون الكتاب تاسو خودلو خلقتا وبما په وجه باندې کنتم تدرسون کنتم تقرؤون تاسو لوستلو ولا يأمركم
ولا یامرکم تاسو ته حکم نه کوي په دې خبره باندې ان تتخذوا الملائکه تاسو ونیسئ ملائکو لرا والنبیین پیغمبرانو لرا اربابا په خدای سره یامرکم ایا حکم کوي تاسو ته امر کوي تاسو ته بالکفر په کفر باندې بعد اذ انتم مسلمون پس د هغه تاسو مسلمانان وای د اسلام نه بعد پیغمبر تاسو ته په کفر باندې حکم کوي نه ځکه دا خلاف د